د حسن انتها د مینې زور دی محمد، د زړونو په دنیا باندې راخور دی محمد. صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرته، ته ګوره کور په کور لور په لور دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې قبول کړئ. سره د خپل خوږ ملګري ارشد انصار راغلی یم د هاتیانو کودرو کلي ته، چېرته چې زموږ یو خوږ ملګری نوید کودروال صاحب ژوند کوي. راغلی یو چې د هغوی نه ستاسو دپاره څو شعرونه ریکارډ کړو چې تاسو هم ترې خوند واخلئ او موږ هم ترې خوند واخلو. یو ښایسته ماحول دی، یو ښایسته کلی دی، دغه شاته ابشارونه نظارې به تاسو هم وینئ. نو ملګرو وخت نه خرابوم، راځئ د هغونه به څو شعرونه هم اورو، بیا به ترې څو تپوسونه هم ستاسو دپاره کوو. نوید صاحب په پروګرام کې درته په خیرالي او هرکلی ویم. ډېره مننه امین فطرت صاحب، ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې دومره مصروف وخت کې زموږ خوا ته رالې او موږ هم د خپل پیج نه مقرره کړه. ستاسو د پیج چې څومره مینوال دي ټولو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات، او ستا او د ارشد انصار صاحب او د خورشید صابر صاحب یو جهان مننه چې ما له هم ټیم راکړه. ډېره زیاته مننه نوید صاحب، ستاسو هم ډېره مننه، د خورشید صابر رور هم ډېره مننه، د انصار رور هم مننه چې یاره دا پروګرام را جوړ شو او دوی به زموږ سره ناستی کوي، هغه خپل قیمتي وخت یې موږ له راکړو. نوید صاحب او تپوسونه به درنه هم کوم د ادب په حواله، خو زه وایم چې پهله د ملګرو سره څو شعرونه شریک کا، بیا به د هغې نه پس راځم تپوسونه له. ډېره ښه ده فطرت صاحب، شعرونه به درته داسې ویم چې ټک پټک د زړه احساس بیانولی شي څوک، چې ټک پټک د زړه احساس بیانولی شي څوک، داسې ملګری ګورم، داسې یو ریبار ګورم، او ما ته چا ویل چې داسې تلې اوس به بیا راشي، ما ته چا ویل چې داسې تلې اوس به بیا راشي، ځکه د توت سوري ته ناست یم دا لار ګورم. مننه جي، او زما فطرت دی چې خزان هډولونه ستایم، زما فطرت ته چې خزان هډولونه ستایم، الفاظ لټوم او شعرونو له بهار ګورم. مننه جي، او چې سوچ د امن لري ځان قربانوي په امن، چې سوچ د امن لري ځان قربانوي په امن، هغه معمار ګورم زه هغه غمخوار ګورم. نوید صاحب ډېره زیاته مننه. نوید صاحب لومبی تپوس دغه لرم چې وخت مو په دې کلي ماحول کې تېرېږي، د ادب دپاره دومره هلې ځلې کوئ، د دومره مصروفیاتو له کبله په دې کې تنګېږئ خو نه، یا څه دغه خو پکې نه محسوسوئ؟ فطرت صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه. د پښتو ادب دپاره چې څومره خدمت زموږ نه کېدی شي په هغې موږ نه تنګېږو، بلکې زه به دا خبره وکړم چې زما پبلیک سکول دی او په پبلیک سکول کې هم د پښتو ژبه زه د لازمي مضمون په طور باندې پړاوم، چې کوم ماشوم له 80 ورځي او 80 ورله ورځي په انګلیش کې او په اردو کې ورله نه ورځي، نورو سکولونو کې عام طور زما د سکول ماشومونه به د الله فضل سره 80 ورځي، 80 به هم ورځي، 80 به هم پېژني، 4 به هم پېژني. بس دغه زما د پښتو سره مینه ده، او چې څومره هم کړم یې په ډېر روڼ تندي باندې هغه مطلب دی چې قبلوم. ډېره زیاته زبردست او خوندوره خبره، او الله دې وکړي چې زموږ نور څومره هم سکولونه دي، زما په خیال چې ستاسو په سکول کې دا خبره ما واورېدله، او کوم سکول کې چې موږ پروګرام کوو تسکیه سکول کې چې زموږ د شعرګل کوم مشاعره کېږي، علمگیر صاحب شوکت صاحب ګل د خدای پاک عمر ورکړي، هغوی هم په دغه سکول کې دغه هڅه شروع کړې ده چې یاره په هغې کې د پښتو مضمون ډېر لازمي دی. نو الله دې وکړي چې د نور ملګرو نور سکولونو کې هم دغه وسه شروع شي چې کم سے کم د پښتو د ژبې د ټکي نه هر سړی خبر شي. نوید صاحب دغه خبرې خو به کېږي، په پښتو شاعري مو د کله نه شروع کړې؟ د پښتو د شاعرۍ اثار خو هسې زه چې په شپږم کې وم تقریبا د 1954 مې خبره ده چې د هغه ټایم نه به اثار و، بلکې ما ته خپل لومبۍ یو مصره را یادېږي چې ما او مشر ورور مې په پټي کې کار کوو، او زما مشر ورور یو مصره وکړه چې سر د سادین په لوټه کېده او پردی وطن دی پکې نشته بالښتونه. نو ما کېدای شي دا چېرته چا ویلي مې، خو لکه ما چېرته اورېدلی نه و، خو په هغه ټایم کې ما ورته دا یو جواب ورکړو چې سر د سادین په لوټه مږ ده، مسلماني د څوک به راوړي بالښتونه. تقریبا د 1954 مې نه پکې دغه اثار موجود دي. ډېره زیاته مننه نوید صاحب. د پښتو په استادانو کې په ادب کې د چا نه متاثر ډېر زیات چې د هغوی شعر ستاسو خوښي، د هغوی لیک ستاسو خوښي؟ فطرت صاحب د ورال چې کومه خبره ده زموږ په چاپیرچل کې، نو که د صوبې په سطح شي یا د غون پاکستان په سطح شي، نو په موجوده شاعرانو کې حسین احمد صادق صاحب د ډېر زیات متاثر یم،
او شاعر په صحیح معنو کې ګڼم او په خپل نږدې علاقه کې که زه د شان متاثر یم نو زما استاد هم د خورشید صابر صاحب د نه ډیر زیات متاثر یم ځکه چې د مذهب په چوکاټ کې دننه بند لیکل گئی دا خو ډیر زبردست ښایسته انتخاب مننه نوید صاحب هغه یو شعر چې ستاسو ډیر زیات خوښي کاغذ تاسو خپل یاد یو ملګری چې تاسو ډیر زیات خوښي کله نه کله انسان ځان سره په تنهایی کې یو شعر وایي هغه شعر را سره شریک کړه نو واسه خو شعرونه ډیر دي خو زما د یو غزل به زما ډیر زیات خوښ او ما د پروګرامونو کې ډیر زیات ویلی دی چې د ما چې کوم مخکې شعرونه وي دغه غزل زما ټول خوښ دی د نصیبونو جنگ دی زم چرته دلدار ګورم د نصیبونو جنگ دی زم چرته دلدار ګورم او زړه له آرام ګورم زم چرته قرار ګورم او زه به د خپل د وفا ډک زړه نظرانه کم ورته زه به د خپل د وفا ډک زړه نظرانه کم ورته ځان له یو یار ګورم ښکلی مزیدار ګورم ترخې خبرې مې په ژوند چرته زغملي نه دي ترخې خبرې مې په ژوند چرته زغملي نه دي ما ټیټې سترګې یو ظالم ته هم کتلي نه دي او جوش د ځوانۍ او بېخودي د محبت منمه جوش د ځوانۍ او بېخودي د محبت منمه الفاظ د کفر مې د خولې نه لاوتلي نه دي مننه جي او سر د جامونو او جانان دواړه ستایلی نه شم سر د جامونو او جانان دواړه ستایلی نه شم جانان لرمه خو لا یو ګوټ مې هم څکلي نه دي مننه جي او هم د جانان هم د ایمان لمنه کلکه نیسم هم د جانان هم د ایمان لمنه کلکه نیسم مولا ته درې درې ما چرته ویلی نه دي مننه جي هم د جانان هم د ایمان لمنه کلکه نیسم مولا ته درې درې ما چرته ویلی نه دي د رباب کړنګ د بنګړو شرنګ هم په قربان مین یم د رباب کړنګ د بنګړو شرنګ هم په قربان مین یم ذکر تسبیح بل مې اذان ته سپک کتلي نه دي او ژوند د جانان مرګ د ایمان سره الله نه غواړم ژوند د جانان مرګ د ایمان سره الله نه غواړم نویده څه دي چې الله پاک در بخښلي نه دي ستاسو په غوښتنه باندې چې ما که خپې کړې د صادره بهر خیر دی انصار صاحب ما که خپې کړې د صادره بهر خیر دی چې ستا مینې کړم بې سره په سر خیر دی او چې د یار وصال پې نه کېږي یارانو چې د یار وصال پې نه کېږي یارانو کومې وسوځي د سترګو نظر خیر دی مننه جي او څه نازړه نازړه مې داسې زړه کې ووې څه نازړه نازړه مې داسې زړه کې ووې د رقیب سره که لاړ په چکر خیر دی مننه جي او ستا په یاد کې که تویږي پروا نشته ستا په یاد کې که تویږي پروا نشته که ګریوان په اوښکو تر کړم تر خیر دی مننه جي او چې د کلي کوره ځم خپې مې رپېږي چې د کلي کوره ځم خپې مې رپېږي که د یار په څنګ کې کېږي سفر خیر دی او مسلمان به مذمت هم قدرې نه کړي مسلمان به مذمت هم قدرې نه کړي که سیزي ورله چینار او نختر خیر دی او مننه جي او مینتوب د لیونتوب دویمه نامه ده مینتوب د لیونتوب دویمه نامه ده په ما هم شوی صداسې اثر خیر دی مننه جي او ټوک ډوډۍ د حیا ژوند پسې لټون کړه ټوک ډوډۍ د حیا ژوند پسې لټون کړه که د کوره د بهر شي اختر خیر دی او تبا نور خلکو ډیر یې غولولې تبا نور خلکو ډیر یې غولولې په نوید د وفا وکړه باور خیر دی په نوید د وفا وکړه باور خیر دی ډیره مننه جي یو ځل بیا ستاسو ډیره زیاته مننه په خوږ غزل خوږه سندره کې رازونه پټ دي بلا بلا په دې محاس کې محازونه پټ دي او دا شاعران چې د جانان جانان ستاینه کوي دا شاعران چې د جانان جانان ستاینه کوي په دغه یو لفظ کې بلا بلا لفظونه پټ دي ډیره مننه ملګرو دا نوید کودروال صاحب چې مونږ او تاسو ته خوندور شعرونه واورېدل خوندورې خبرې د هغوی د ژوند په حواله باندې ملګرو خپل پروګرام په دغه ځای راټولوم درشد جان شاکار په دغه 2 شعرونو چې قدم چې کله ستاسو په کندي کې به مې کېښو قدم چې کله ستاسو په کندي کې به مې کېښو د سره به هم تیرو متلي کې به مې کېښو ارمان لکه ماشوم چې به مې زیل تا پسې وکړو کلار به شو چې ستا د یاد روڼه کې به مې کېښو
ملګرو چې چېرته هم یې په دعاګانو کې مې یاد ساته زموږ په دعاګانو کې یې تر روان پروګرامه پورې ما او زما ورور ارشد انصار لرا کې اجازت چې چېرته هم یې د الله په امان.